دا د بلوچستان پښین ضلع یا ولسوالي ده او دغه ځای د سرانانو مهاجر کیمپ دی. دلته 15,000 کورنۍ له تیرو 40 کلو راهیسې میشتې دي. په دې کورنیو کې 15,000 کسان میشت دي او په دغه کورنیو کې داسې ډېرې کورنۍ شته چې د کور سرپرست یا مشر نه لري. اکثره کورنۍ بې سرپرسته د ژوند چارې په مخ بیایي چې له ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخ دي. د دغه مهاجر کیمپ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې له تیرو 40 کلو راهیسې د څښلو له اوبو څخه محروم دي. و دې 15,000 کورنیو ته هره ورځ په ټینکرانو کې اوبه راځي او دغه ټینکران مالکان یوه ژړه بوشکه په 10 روپۍ خرڅوي. موږ د نوي کیمپ سرانانو اوسېدونکي یو. موږ په دې سرانانو کیمپ کې څه کم و زیات 15,000 کورنۍ شتون لرو او 50,000 مو څه کم و زیات نفوس دی. موږ د تیرو 40 کالو څخه دلته میشت یو. خو زموږ لویه ستونزه د تعلیم او د صحت څخه علاوه د اوبو غټه لویه ستونزه ده چې په دا تقریبا 40 کالو کې زموږ د اوبو ستونزه حل نه شوله. د سرانانو مهاجر کیمپ اکثره کورنۍ بې سرپرسته دي چې د افغانستان په جنګونو کې مشران بایللي دي. نو دا کورنۍ مجبور دي چې ماشومان یې کار وکړي. دغه ماشوم تاسو وینئ چې په 4م ټولګي کې سبق وایي او کور هم ساتي. سهار سبق وایي او ماپښین خښتې وهي. نوم دې څوک دی؟ پلار نوم؟ مکتب وایه؟ په کوم مکتب کې؟ سرانانو کې؟ ستا مکتب نوم څه دی؟ ښه دغه ته په څوم سن کې؟ 4م ټولګي کې خښتې وایه؟ تاسو ښه خبر یاست چې د دنیا خپل مقاصد پوره سو. اقوام متحده ملل متحد هم دغسې مهاجرین نظر اندازه کړي دي. دغه مهاجرین د دې بچیان د ژوند د هر کم سهولیاتو څخه محروم دي او د تعلیم او صحت او د نورو ډیرو هغه وسایلو څخه بې برخې پاتې دي چې انسان یې هر ورځ د ژوند لپاره په کار راوړي. د مجبورو مرسي خدایا د مسافرو مرسي خدایا. ته په دې پنډغالي کې هغه کورنۍ شتون لري چې سرپرستان نه لري، د سر خلک نه لري. دلته چې دی دای خلک شته، کورنۍ شته چې شمسي هنداره نه لري، بلب نه لري. دا وخت په سلګونو داسې کورنۍ شته چې هغه د سون توکي نه لري، په کور کې انګېټۍ یا بخارۍ نه لري. دلته بجلي نشته، مقصد ګیس و دا شان نشته. زموږ د پایش د یو مسلمان پایش د یو پښتانه د هغه ټولو تاجرانو د هغه ټولو خیریه ادارو څخه دا غوښتنه ده چې تاسې هم د هغه د خیر کار ته چیل کوئ. موږ ته دلته په سرانانو پنډغالي کې د اوبو یو ټول چې تقریبا هر ټول 17 ضرورت دی. د چیل شپږ ټول زموږ په دغه پنډغال کې دا به ستاسې دنیوي او آخرتي ګټه شي. دا وخت زه د کوټې علاقه پښین او په پښین کې په سرانانو مهاجر کیمپ کې ولاړ یم. دلته د دې مهاجر کیمپ ستونزې په دې کې لویه ستونزه دا ده چې دا کیمپ د چشن اوبه نه لري. نو له نړیوالو هر چا څه دا خواست کیږي چې دغه کیمپ ته د چشن د اوبو لپاره برمې ولګوي او د دې بېوزلو خلکو دا مسله حل کړي.